السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتسألن يومئذ عن النعيم. لتسألن يومئذ عن النعيم. لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. درنو قدرمنو اوریدونکو، دا آیت کریمه دا پیغام لري چې د الله جل وعلا شانه دا بشمار نعمتونه چې موږ او تاسو د سحر نه تر بیګا او بیا د بیګا نه تر سحر پورې استفاده کوو، هغه نعمتونه چې په سترګو وینو او هغه نعمتونه چې په سترګو نه وینو، د الله جل وعلا شانه د بشمیره پیرزوینې او نعمتونه چې موږ او تاسو دې نه په دې دنیا کې استفاده کوو. په یاد ولرئ چې د دې په اړه به پوښتنه کیږي. لتسألن، خامخا به تاسې نه پوښتنه کیږي، یومئذ په هغه ورځ، یعنې د قیامت په ورځ، عن النعیم، د نعمتونو په اړه. نو فلهذا پکار دا ده چې دا نعمتونه چې موږ استفاده کوو د الله جل وعلا شانه ډیر شکر ادا کو، د الله جل وعلا شانه ستاینه وکړو او د هغې د مهربانیو، د هغې د لوریونو او د هغه الطافو چې په موږ او تاسو یې کړي دي، په ژبه او په زړه مو همیشه د الله تعالی شکر او د الله تعالی حمد او ثنا اوسیږي، تر څو چې په هغه ورځ چې د نعمت پوښتنه کیږي موږ او تاسو د دې شکر ادا کړی اوسیږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.